له 2023 کال راهیسې افغان ښځې د زده کړو، کار، آزاد تګ راتګ او ټولنیز حضور په برخو کې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې موده کې له افغانستانه بهر لسګونه مدني بنسټونه د ښځو د حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره بیلابیل کمپاینونه، غونډې او سیاسي هڅې ترسره کړې دي. خو اساسي پوښتنې دا دي: آیا دغه هڅو د افغانستان دننه د ښځو پر ژوند عملی اغیز کړی؟ آیا د افغان ښځو لپاره یو منظم، واحد او باوري آدرس شته چې د هغوی اغیزمن استازیتوب وکړي؟ د جنسیتي اپارټایډ د نړیوال رسمیت لپاره روان کمپاین څه اهمیت لري؟ او تر ټولو مهمه دا چې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره نور څه کول پکار دي؟ نننۍ سپړنه کې سپړو. سلامونه او نیکی هیلې. زه مسکا سنگر نیازه یم. نننۍ سپړنه کې ستاسو قربانه. مخکې له دې چې د خپرونې میلمنو ته ورشم، د خپرونې د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو. له وطنه لرې خو له خپلې مبارزې نه دي لرې سوي. دا هغه افغان میرمنې دي چې خپل غږ یې له پولو هم واړاوه. دوی وایي تر هغې به چوپ نسي چې افغان ښځې خپلو اساسي حقونو ته ونه رسیږي. د زده کړو، کار او د آزاد ژوند غوښتنه کوي. له نړۍ غواړي د طالبانو حکومت عادي نه کړي. دا غږ یوازې له یوه ځای نه پورته کیږي. هر ځل له یو هیواده او په یو بل ښار کې. د افغان میرمنو نوې غونډه او نوی اعتراض یوه موخه د افغان ښځو غږ تر نړۍ رسول او پر طالبانو د فشار زیاتول دي. فعالان وایي همدغه مبارزو د طالبانو د مشروعیت هڅې له خنډ سره مخ کړي دي او د ښځو حقونه یې د نړۍ د تعامل له مهمو شرطونو ګرځولي دي. دلته راټول سوي چې زموږ ولسونه وکولای شي خپل د مثبتو فکرونو د بیان، د مثبتو نظریو د بیان حق ولري. په همدې موده کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې 40 هیوادونو د افغان ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض غندلی. د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندلو غوښتنې هم پراخې سوي او د نړیوالې جزایي محکمې د اقدام غوښتنې هم روانې دي. دا اعتراضونه له هیواده بهر ځکه دوام لري چې د افغانستان دننه د ښځو د اعتراض غږ تر سختو محدودیتونو لاندې دی. اوس پوښتنه دا ده: آیا د افغان میرمنو دا پرله پسې مبارزه به پر طالبانو نړیوال فشارونه نور هم زیات کړي او که نه؟ بیا هم ښه راغلاست. خپرونه کې را سره میلمانه دي د پیوند ټولنې مشره او مدني فعاله فهیمه زهین، د نجونو د زده کړو او بشري حقونو فعاله او د ملالۍ فنډ ګډ بنسټګر ضیاءالدین یوسفزی او د ملي محور ګوند د مشرتابه شورا غړی محمود حنیف الیکوزی. ټولو ته ستړي مه شئ، وایم پخیر راغلی. لومړی پوښتنه میرمن زهین له تاسو کوم. له 2023 کال راهیسې د افغانستان د ښځو د حقونو د دفاع لپاره له افغانستانه بهر د ښځو فعالانو او نړیوالو بنسټونو فعالیتونه په ټولیز ډول څنګه ارزوئ؟ مننه مسکا جانې. د بهرنیو ښځو غږ جګول خو یو اساسي رکن و په دې چې د ښځو غږ نړیوالو ته ورسوي. د لپاره چې هغه ښځې چې په افغانستان کې دي، تاسو پوهیږئ چې د هغوی محدودیتونه
زښت زیات دي او د بهرنیو ښځو افغانو ښځو چې په کانفرانسو کې په سیمینارو کې په پروتستونو کې ګډون کړی ده دا یو انعکاس ده د افغانو ښځو غږ نه په دې اساس ډیر خوشبینه یم چې دا کار سوی ده په بین المللي پلاتفورمو کې د یو ان په کانفرانسو کې ښځې ناستې دي او غږونه یې جګ کړي دي هغه ښځې چې سابق سیاستوالې وې په افغانستان کې او هغه ښځې چې مدني فعالیتونه دلته د غربي ممالکو کې لري او هغه ښځې چې له 2021 راهیسې خپل غرب ته مهاجر شوي دي هغوی فکر کوم چې بهترین عناصر دي چې د ښځو غږونه یې جګ کړي چون هغوی تازه له افغانستان نه راغلي د ښځو پیشرفتونه یې لیدلي د ښځو مشکلات یې بهتره درک کوي خو نن ورځ د ټکنالوژي عصر ده ټول موږ او تاسې ډېر نږدې اړیکې لرو افغانستان سره او دا به مشکل نه وي چې موږ وکړی سو د هغوی له مشکلاتو نه پوه سو او دا د نړیوالو په غوږ رسول فکر کوم چې دا یو ډېر ښه مثبت اقدام و چې وسو خو د مشکلاتو په اړه غږېدل او خبرې کول او غږ جګول دا یو اړخ د مسلې و بل اړخ د دې مشکلاتو د حل لپاره لارې ویستل وي او دومره چې زه معلومات لرم او بعضې پلتفورمو کې چې ما ګډون کړی ده ښځې په ډېر ښه سیستماتیک او ستراتیژیک ډول باندې د حل لارې هم ویلي دي پرابلم دا ده چې تاسې سوال کې دا وي چې آیا معاصر واقع شوي دي که نه زه به وایم چې نه دې لپاره چې دلته دوه رقم مشکلات دي یو مشکل د خپل د افغاني ټولنې په منځ کې ده چې مسله د اعتبار ده او دوی په دغه ښځو چې په بهر کې خپل غږونه جګوي اعتبار پرې نه لري ذهنیت یو د بدګمانۍ ذهنیت ده دوم دا چې داسې یو مرکز وجود نه لري چې دا غږونه ثبت سي او په اصطلاح په یو مؤثر ډول باندې د استفاده ورنه وسي او درېیم چې ډېر مهم شی ده دا ده چې دغه غږو ته نړیوالې جامعه خصوصا سیاستوالان آماده نه دي تاسې پوهیږئ چې د ښځو مسله اوس نه مذهبي ده او نه ټولنیزه مسله ده دا یو سیاسي مسله ده او د دنیا قدرتونه نن همدغه مسله وسیله ګرځولې چې یو د پوز یا د سکوت تکمه په افغانستان کې فشار ورکړي ښځې په کور کې کېنولي د ځوانانې په ټیک ټاکو باندې مصروفه کړي دي روشنفکران او تحصیل کردگان په مهاجرت باندې اخته کړي دي دې لپاره چې سیاستوالان او د نړۍ قدرتونه په خپل روابطو کې مصروفه دي د اوکراین جنگ ده د چاینا او د امریکا مسایل دي د روسیې جنگ ده د فلسطین او اسرائیل جنگونه دي نو د ښځو مسله خو یو سیاسي مسله ده نو آیا نړیوال دې ته به غوږ ونیسي کله به غوږ ونیسي دا مهم خبر ده ډیره مننه یوسفزۍ صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایم کوم نړیوال کمپاینونه غونډې او سیاسي هڅې چې له افغانستان څخه بهر ترسره کیږي دا د افغانستان د نن د ښځو پر ژوند څومره عملي اغیز لرلی شي خوشاله اوسئ په دې منې فهیمام ډېرې د کار خبرې وکړئ ټولو ته یاد دي نو د کابل سقوط نه پس که څوک راپورته شوي دي په افغانستان کې الته نو هم هغه جونې او ښځې راپورته شوي دي په کابل کې په قندهار کې په نورو لویو ښارونو کې او کله چې هغوی د ډېر سخت ظلم جبر سره مخ شوي دي د هغوی اواز غلی کړی شوی دی جیلونه یې برداشت کړي دي او اوس هم په تکلیف کې خو هغه مبارزین چې هغوی بیا د افغانستان نه بهر وي یا بهر راووتې نو مونږ ګورو چې تر اوسه پورې په دې تیرو 15 کالو کې که چا د افغانستان د لویه مسله د انساني حقونو او د جندر اپارټایډ د نظام دغه ایشو که چا ژوندی ساتلې ده
او چا دیتا تقویت ورکړی دی او دا مبارزه چې څوک کوي نو هغه صرف ښځې دي د افغانستان ښځې دي او ښځې دي. نن پورې د بده مرغه په دې که څوک خفه کېږي نو نه دي خفه کېږي. حقیقت دا دی چې یو داسې تنظیم سیاسي یا داسې د مزاحمت تنظیم د سړو د غاړې نه دی پیل شوی چې هغه د دغه نظام چې هغه د ښځو او د نورو اقلیتونو د بنیادي انساني حقوقو مخالف دی. یو پر امن تحریک داسې نشته دی چې هغې کې سړي هغه لیډ کوي. البته څه داسې سړي شته دی، مطیع الله ویسا دی، جانزیب ویسا دی، نور به ډېر یې زه څه پېژنم نه پېژنم چې هغو د ښځو د دې مبارزې سپورټ کوي. دغه لویه خبره ده. خو لکه څنګه چې فهیمې خبره وکړله تر اوسه پورې که طالبان انټرنیشنل کمیونټي لا تسلیم کړي نه دي، چا پټ پټ منلي هم دي، خو دا حوصله چا نه ده کړې چې یاره هغې دې تسلیم کړي. د هغې بنیادي وجه چې ده هغه د افغانانو ښځو د دغه مبارزینو دغه تحریک دی چې هغه که هر ځای کې دي، په څه ناستو کې، په څه احتجاجونو کې زه هم ورسره شامل شوی یم. جرمني ده، که کاناډا ده، که اسټرالیا ده، که سکینډینیوین کنټریز دي، که امریکا ده، یعنې داسې لوی ښار به نه وي چې په هغې کې به د افغانانو مهاجرو بیکوره مبارزینو موجودګي نه او هغه به پاڅېدلي نه. نو حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې که د افغانستان د دغه حالاتو د بدلون دپاره چا غږ پورته کړی دی نو هغه د افغانستان دغه ښځې مبارزې نه دي. او وجه دا ده چې د دغه نظام نه چې ټولو نه زیات څوک متاثره دي، د چا سره چې د ټولو نه زیات جبر کېږي، څوک چې د تعلیم نه محرومه دی، د کار نه محرومه دی، په پبلک لایف کې که هغه پارلمان دی، که هغه عدلیه ده، که هغه NGOs دي، که هغه اسپتال دی، یعنې د هر قسمه کار نه محرومه دي، نو هغه ښځې دي. نو وجه دا ده چې د ټولو نه زیات ظلم د هغې سره کېږي، نو هغې راپورته شوي دي. نو حقیقت دا دی چې د ښځو دغه تحریک چې کوم دی پر امنه تحریک، یقینا دا یو مثال دی. اوس تاسو هغه تپوس ما لږ پاتې شو چې یاره د دې به په افغانستان کې د جونو او د ښځو د هغې په ژوند به د دې څه اثرات وي. نو زما په اند باندې د دې اثرات ډېر لوی دي. یو خو چې زه څومره خلک پیژنم په افغانستان کې، زموږ څومره رابطې دي د تنظیمونو سره، تاسو یقین وکئ همدغه اوازونه چې کوم دي دا د هغې دپاره یو هیله ده، یو هوپ دی. او داسې تنظیمونه هم دي ډېر چې هغه هلته کې آنلاین ایجوکیشن باندې کار کوي، د ریډیو د ټلویزیون په ذریعه په تعلیم کار کوي، سیکرټ یعنې خفیه دغه دي مکتبونه دي. نو په هر اړخ باندې د افغانستان مبارزینې ښځې چې کومې دي یقینا د هغې دا مبارزه په هر حواله، که هغه تعلیم دی، که هغه د حقونو خبره ده، او که هغه د جنډر اپارټایډ د نظام، یعنې دا ریکګنیشن چې دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی، دغه کمپین چې کوم دی دغه مهم کمپین هم دی ښځو د غاړې نه مخې ته ځي روان دی. نو دغه یو هیله ده د افغانستان دپاره د یو پر امن تحریک او په افغانستان کې د بدلون دپاره دغه یوه لاره موږ ته فی الحال ښکاري. خو په دې کې نورې خبرې دي چې هغه که تاسو بل تپوس کوئ هغه همتن یو څه چې تاسو ویل چې د ښځو د حقوقو مبارزه یوازې ښځو پر مخ وړې ده او په دې کې نارینه‌و کوم لاس نه درلرلی یا کوم نارینه‌و هم داسې یو تحریک نه دی جوړ کړی یا داسې یو بنسټ نه دی جوړ کړی چې ښځې د ښځو ملاتړ وکړي. آیا دا د نارینه‌و مسؤلیت هم نه کېږي چې دوی له خپلو خویندو سره، له خپلو مېرمنو سره یا خپلو لوڼو سره لاس یو کړي او د دوی د حقونو لپاره مبارزه وکړي؟ دا ډیره ضروري خبره ده. زه که تاسو ته خپل ژوند راواخلم چې کومه زمونږ په وطن کې، یوازې په افغانستان کې نه، دا په پاکستان کې او په نورو افریقي ملکونو کې، په ډیرو ملکونو کې چې کوم پیټریارکي ده، پدرسري څه ته وایي، دغه پدرسري یو داسې کلچرل شی دی چې په هغې کې سړي چې کوم دي چې تر څو پورې هغې د دې بدلون دپاره کار نه کړی نو بدلون به راځي، خو ډېر لوی وخت به اخلي. زما 5 خویندې وې او یوه خور زما سکول ته نه وه ورغلې. ما چې کله تعلیم وکړو نو کم شي چې کم لوی بدلون چې په ما کې تعلیم راویستو نو هغه دا چې ما دا عقیده شوه
دا مې ویلیو شو دا مې اقدار شو چې په الک او په جنۍ کې هیڅ فرق نشته دی او چې کم شی زما پلار خپل لونو ته نه دی ورکړی هغه به زه خپل بچی ته ورکوم او تعلیم یو شی واحد چې هغې د ملالې په ژوند کې یو ډېر لوی فرق راوستو او دغسې هره ماشومه هره جنۍ چې هغه تعلیم وکړي نو دغه پدرسري چې کومه ده دا صرف د ښځو دشمنه نه ده دا د سړو هم دشمنه ده نو زه اکثر دا خبره کوم مثال په طور باندې په یو کور کې 15 خویندې وي لکه 15 هلکانې یو نه 15 جنکۍ او یو هلکي یو زوی خو د دغه restrictive gender norms کنه د دغه تنګ اقدارو کلتوري اقدارو د وجې جنا 15 واړه خويندې چې کوم دي هغه په کور ناستي د واده انتظار کوي او دغه یو زوی چې کوم دی هغه بهر ځي هغه په سعودي عرب کې یا په بل ملک کې کار کوي او ټول کډه ته هغه ګټه لکه دغه یو کس کوي دا څومره دغه یو کس چې بهر وزي او هغه پیسې ټکی راوړي کوړه نو نه صرف دغه جون متاثر شي بلکې دغه 15 واړو خويندو جون هم متاثر شي نو دغه شیزانو د دې د بدلون لپاره ضروری ده چې د تعلیم په ذریعہ باندې سړی چې کوم دی په دې کې بدلون راشي د دې په فکر کې او دی بدل شي ځکه چې تر څو پورې لکه دا بدلون نه راغلی د سړو په سوچ کې نو دا ټولنه کاغه د افغانستان د یو بل ده دا مخ په وړاندې نشي تللی ډیره مننه الکوزه چې تاسو هم خرغلاس وایم د خزو په نوم د سلګونو بنسټونو له موجودیت سره ولې د خزو لپاره یو ټولمنلای او منظم ادرس نشته بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته ګوري یو خو مهمه خبره ده چې په افغانستان کې چې دغه د نظام بدلون راغی باید موږ تاسو په دې باندې پوه شو چې د کې د دنیاوال خصوصا غرب ډېر قوي لاسو یعنی د نظام د بدلون راوستلو لپاره بیرته طالبانو راتګ لپاره د دوی د پالیسی بدله شو دوی وغوښتل چې بیرته د خلک بیرته راشي او د نظام د دوی بیرته د طالبان حکومت راشي تاسو ګوري په غرب کې یعنی د پردې تر شا په ډېر قوي سطح باندې اوس هم هغه نور کوم حرکتونه یا کوم ګوندونه هغه کوواړي فعالیتونه کوي دغه کې د دې مخنیوي کوي یا ملاتړ نه کوي هم دا رقم کوم نهادونه چې واړي کمپاینو کې په دې برخه کې په دې غټه کچه د دوی سره مرسته نه کوي یعنی ما وخت دوستانو په نورو بودونو ورته اشاره وکړه ما نه وخت چې هغه تکرار کوم او دا باید ومنل شي چې د غرب او د نړۍ کوم هغه هیوادونه چې دي د دې تر شا چې سدي هغه ډیر مسایل خدا باید ومنل شي چې وس د حاکم نظام چې په افغانستان کې ده د دوی تر شا دي او د قوي ملاتړ وجود نه لري ځکه چې د ټولو مسایلو لپاره ډیر امکانات پکار دي او د امکاناتو لپاره باید دغسې کم غني هیوادونه چې زبرګواکونه دي د دوی له خوا نه باید ملاتړ وشي او هغه ملاتړ چې څومره موږ ته معلومات ده دغه شی اوس وجود نه لري بل د واحد مرکز نه هغه وجه ده چې د فکري اختلاف سیاسي اختلافات شته د خلکو خپل شخصي ګټې نظر کې نیسي او همدارنګه د یو واحد جغرافي نه موجودیت ده کوم افغانان کدرونه چې کوم فعالان چې دوی چې بهر ته مهاجر شول خصوصا چې د نظام د ډنګېدو نه وروسته دوی د مهاجرت په ډېرو مشکلاتو ژوند کې اخته شول هر یو د خپل ژوند د خپل روزګار په دې مسایلو کې اخته شول نو د دې لپاره داسې یو واحد مرکز دی راوستلو لپاره نه د شا لخوا نه داسې قوي ملاتړ ورسره وشو او نه سره دوی سره دومره امکانات شته چې دوی وکولی شي چې داسې یو واحد مرکز جوړ کړي بل مهمه خبره دا ده که چېرته موږ یوازې د میرمنو حقوق یادوو یا د تعلیم مسله یادوو دې کې شک نشته چې نیم قشر چې د نیم نفوس چې د بنیادي حقوق نه محروم کړی شي نو داسې یو نظام د دې پایښت د دې ثبات بالکل دوامدار نشي پاتې کېدلی نو په دې باید موږ پوه شو چې که چېرته موږ غواړو چې د ښځو د میرمنو د حقوقو د تعلیم د هغې نور حقوق دي د بشر حقوق دي د دې لپاره که چېرته موږ هلې ځلې کوو باید موږ او تاسې سیاسي هلې ځلې وکړو خو متاسفانه موږ افغانان د سیاست سره
سیاست زموږ یوازې په حجرو کې بحث کیږي، خپل منځو کې بحث کیږي، خو که چیرته سیاسي مبارزې ته خبره راشي بیا د سیاسي مبارزې لپاره ډیر هغه خلک چې فکري خر ګڼل کیږي، ډیر هغه خلک چې دا تمه ورنه کیږي چې دوی باید سیاسي فعالیت وکړي، ویښتابه رامنځته کیږي، متاسفانه بیا دوی محافظه کاري کې شاته پاتې کیږي. نو زما هغه ستاسو د ځواب لپاره هغه مهم پیغام دا ده که چیرته موږ افغانان غواړو په افغانستان کې بدلون راولو، د ښځو حقوق خوندي سي، د بشر حقوق خوندي سي، موږ افغانان باثباته هیواد ولرو، نظام ولرو، باوقاره ملت ولرو چې د خلکو ته احتیاج نه وي، په مهاجرتونو کې نه، باید موږ سیاسي ویښتابه رامنځته کړو. تر څو چې سیاسي ویښتابه رامنځته شوې نه وي، تر څو چې زموږ هغه کدرونه، تر څو چې زموږ روشنفکره خلک، تر څو چې زموږ هغه مفکرین، زموږ علما په سیاست کې ځان فعال نه کړي، سیاست یو داسې یو څه ونه ګڼي چې ګویا په سیاست کې راتګ دوی ګناهګاریږي، یا سیاست داسې یو شی ده چې دوی پورې اړه نه لري. ګوري که دا د ښځو د تعلیم موضوع ده، دا نه د یوازې مدني خبره ده، نه د سیاسي، دا د هر افغان خبره ده، د هر افغان مسؤلیت ده. هغه که هر څوک په هر کچه، که هغه دیني عالم وي، که هغه یو استاد وي، که هغه یو عام افغاني، دوی باید د دې داسې یو غټ چې ناورین رامنځته کړي د آینده لپاره، د افغانستان تاریخ لپاره، د افغانستان راتلونکي نسل لپاره. دا د هر یو مسؤلیت کیږي چې د دې لپاره دوی کار وکړي، د دوی لپاره دوی مبارزه وکړي، او د دې لپاره دوی نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي، که هغه په نړیواله کچه وي، هغه که په یو فردي سطحه باندې، که هغه که د خواله رسنیو لخوا وي. یعنې دغه موضوع هم نه یوازې ژوندی وساتل شي، بلکې هغه خلک چې د حاکم نظام سره اړیکې لري یا خلک په منځ کې پیژني، دوی سره باید یو هدفمندانه تعامل وسي چې تر څو پورې چې دغه د افغانانو حقوق ورنه کړي، د نجونو د مېرمنو حقوق ورنه کړي، د ملت ملاتړ دوی نشي کولی ترلاسه کړي، او همدغه وجه ده ملت محرومه ده، ملت تر شا ولاړ نه ده، نړۍ په رسمیت نه پیژني. ډیره مننه. میرمن ذهین، تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د میرمنو په ځینو غونډو یا په ځینو برنامو کې حضور لرئ. د بهرمېشتو ښځینه فعالانو فعالیتونه چې ترسره کیږي، دا د افغانستان د ننه له ښځو سره څومره همغږي وي؟ مننه. دا په دې ارتباط لري چې څوک خپل غږ جګوي. تاسو بهتره پوهیږئ چې په دغه حساسو شرایطو کې چې داسې موږ او تاسو یو سیاسي پشتوانه نه لرو، یو قانون ورته نه لرو. دلته هغه کسان چې خپل غږ جګوي، نظر په دوی د انګیزې ډیر موږ باید دا په نظر کې ولرو چې دوی څه انګیزې په اساس د ښځو غږ جګیږي. هغه ښځې څه سیاستوالې وي، څه د مدني جامعې غړي وي، یا څه هغه ښځې چې پس له 2021 نه دلته راغلي دي او فعالې دي. دا ډیر مهمه ده چې دوی انګیزې باندې سړی باید فکر وکړي، څومره دوی رابطې د افغانستان د ښځو سره قوي دي، څومره د هغوی غږونه په واقعي ډول دوی انعکاسوي په نړیواله سطحه کې. او مهمتره له دې نه وخت چې دا سیمینارونه یا دا پلتفورمونه ختمیږي، پس له هغه نه څومره دوی په دې کې مسؤلیت لري چې دا غږونه چې دوی جګ کړي چیرې لاړ سي، او په اصطلاح هغه شاته کوششونه مهم دي. نو دغه غږونه چې بهر تاسو یادونه وکړه دا پورته شوي دي، آیا کومې موخې لپاره چې دا ترسره شوي دي هغه موخې مو ترلاسه کړي دي یا هغه موخې ترلاسه شوي دي؟ یگانه شی چې زه ورته خوشبینه یم دا ده چې غږ وجود لري. داسې په څه انګیزه خلک راځي او په څه انګیزه دوی غږیږي، دا مهمه نه ده. مهم دا ده چې غږ وجود لري او د افغانو ښځو نمایندګي دلته کیږي. نو تر هغه پورې چې د غږ جګول خبري او د نړیوال ټولنې د اجنډا په میز باندې دغه مسله ایښودل دي، نو زه ورته وایم چې یو مثبت اغیزه یې درلودله. خو پس له هغه نه چې بیا څه کیږي دې سره، هغه هماغسې ما وخته یو لنډه اشاره ورته وکړه، بیا ډېرې ستونزې وجود لري.
ډیره مننه. یوسفزۍ صاحب د ملالۍ صندوق په ګډون نړیوالو بنسټونو د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ لپاره کومې مشخصې پروژې عملي کړې دي؟ نو زمونږ تنظیم چې کوم دی مونږ په افغانستان کې د 2014 نه کار کوو او 2014 نه په 2021 پورې د 15 کالو کې هم مونږ 3 میلیونه انویسټمنټ کو په افغانستان کې د جنکو په تعلیم باندې او موږ به د مقامي تنظیمونو سره کار کوو. د کابل د سقوط نه پس بیا د ټولنه مهمه خبره دا و چې هغه چمپیونز هغه د تعلیم مبارزین نور د انساني حقوقو تنظیمونه داغي د افغانستان نه د وستو نو موږ تقریبا تر 300 پورې هغه د هیومن رائټس چمپیونز د تعلیم هغه د افغانستان نه وستل دغه کارم زمونږ فند لکه وکړو سرته ورسدو. بیا مونږ په ملالا فند په بنسټ کې د تنظیم کې مونږ د افغانستان یو ځان لا ډپارټمنټ دی او دغه ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د افغانستان سره تعلق ساتون کې چې کوم مبارزین دي یا چې کوم د چا مطلب کالیبر داسې دی چې هغه په یو انټرنیشنل تنظیم کې کار کولی شي داغي مشریم داغي پلاس ده. نو تر اوسه پورې بیا د افغانستان دغه چمپیونز بهر ته وستل بیا دغه نه علاوه مونږه په دې 13 کالو کې په یو څو شانو باندې ډېر بنیادی او مهم کار لکه کړی دی زمونږه تنظیم لخواله د خوانه. رومبه دا چې مونږه د هغه تنظیمونو سره په افغانستان کې کار کوو څوک چې د سیکریټ سکولز چې کوم خفیه ادارې د تعلیم یا آنلاین ایجوکیشن یا لکه مثال په توګه باندې ریډیو بیگم شو یا ټیچ فار افغانستان شو لرن افغانستان شو نور داسې تنظیمونه دي ما خل نمونه اصلا به مناسب نه دغه تنظیمونو سره مونږه همکاري کوو چې هغه په دې محدود شرایطو کې هم چې څومره ممکن نه چې هغه افغانانی جونی چې کوم دي هغه تعلیم ترلاسه کړي په سنه طریقه باندې ځکه چې تاسو ته پته ده 3 میلیونه افغانانی جونی چې کوم دي هغه د شپږم ټولګي نه پس د تعلیم نه د محرومۍ د وجې جنا هغه د هر قسمه تعلیم نه محروم دي کاغه د سکول له کاغه د کالج د کاغه د یونیورسيټي ده نو دغه ډیر لوی شمیره ده د جونو چې هغه د تعلیم نه محروم کړي شوی ده. نو په لند محل کې تر ډیر حد دغه جونو ته چې څومره ممکن نه په مختلفو لارو باندې تعلیم رسول یو مونږه په دغه کې همکاري کوو. دویم دا چې مونږه د جندر اپارټاید چې کمپاین دی او هغه د افغانانو مبارزین چې کوم دي داغه هغوی هغه لیډ کوي مشري داغي لاس کې ده مونږه هغه سپورټ کوو. ما ته یاد دي چې په 2023 کې ملالۍ په ساوث افریقا کې ساوث افریقا ډیر اهم ملک دی د دې تحریک لپاره ځکه چې د اپارټاید د نیلسن منډیلا چې کوم تحریکو هغه د ساوث افریقا سره تعلق ساتي. نو د نیلسن منډیلا د مرګ په لسمه باندې یعنی دغه په کلی د مرګ په لسم پتلین باندې ملالۍ نیلسن منډیلا لیکچر ورکو په 2023 کې او دغه لیکچر چې کوم دی که تاسو لکه وګورئ هغه ټول لیکچر د جندر اپارټاید په موضوع باندې دی چې افغانستان کې کوم نظام دی دا صرف د انساني حقوقو سرغړونه نه بلکې دا یو سیستماتیک دا یو انسټیټیوشنلایز او بیا دغه په حساب لیګلایز یو شی د قانون برخه کول لکه دا نظام چې کوم دی دا د جندر اپارټاید نظام دی. نو دغه تحریک چې کوم دی دغه سپورټ کول دا زمونږه د تنظیم د غاړې نه کو او مخکې به مخپړوان دی به هغه مبارزینو مرسته کو څوک چې دغه تحریک مخپړوان دی بیاي. دغه پروژې د زده کړو لپاره چې دی دا پروژې لنډمحال لپاره لکه بدیل دی که اوږدمحال لپاره هم ګټورې تمامېدای شي. ګوره د بنیادی مسله خو څنګه چې محمود خپل خبرو کې وې دا لړمحاله دي د هر څه چې مونږ کوو ځکه چې د افغانستان 3 میلیونه جنو ته
تعلیم رسول د ریډیو په ذریعہ یا د ټلویزیون یا د پټو خفیا مکتبونو د دې امکان نشته دی. باید چې دغه قوانین چې جوړ دي چې دغه ټول نظام چې کوم دی هغه د خزو د بنیادی حقوقو په سلب کېدو باندې دی. وسه پورې زما خیال په افغانستان کې طالبانو 150 قسمه قوانین نافذ کړي دي، پاغي کې لکه ترسلو پورې هغه داسې دي چې هغه د خزو او د جنو د بنیادی حقوقو سره منافي دي. نو د څو پورې چې دغه سیاسي مبارزه نشي او دغه نظام د منځ نه وړل شوی، نو افغانستان نه یو نارمل ملک کېدی شي. دا ملک به ال نارمل شي دغه اوسیدونکو دغه 30 میلیونه یا د سکمې آبادی د پاره چې دغه نظام چې کوم د جنډر اپارټایډ نظام دی چې هغه ځکه اکثر خبره کوم چې دا غي نظام هغه مشهور تعریف دی د جمهوریت کنه چې را گورنمنت اف د پیپل فار د پیپل اینڈ بای د پیپل. اوس چې کوم نظام دی په افغانستان کې اټ از ا سیستم اف طالبان فار طالبان اینڈ بای د طالبان، یعنی په هغه کې د نورو اقلیتونو ځای نشته. په هغه کې د خزو میجورټي یعنی نیمه آبادی کله کله د نیمه نه زیات همي هغه نیمه آبادی ټوله چې کومه ده هغه د هر قسمه انساني حقوقو نه محرومه ده. نو دغه یو سیاسي مبارزه غواړي. خو زما یو خبره د بدقسمتۍ نه چې د افغانستان د دې اوږد جنگ چې کوم جنگونو نه افغانستان مخ شو، الته کې یو دغه راغلی دی، یو سوچ جوړ شوی دی. سوچ دا دی چې په افغانستان کې همیشه بدلون راځي نو د بهر نه برازي، لکه بهر یو بهرنی قوت روس یا امریکا یا گاونډي په ملک به هغه مداخلت کوي نو بدلون پرازي. په سیاسي فرهنګ کې لکه د پر امنا په جمهوریت طریقه باندې په تحریکونو باندې په غږ پورته کول باندې لکه داسې یو دغه سیاسي مبارزه به دوباره ژوندې کول وي. دا نه چې دا په افغانستان کې نه، دا هر څه په افغانستان کې وو. افغانستان یو ډیر زوړ ملک دی، پای کې هر څه او دغه روانو جنگونو د وجه نه هغه سیاسي مبارزه هغه سوچ د منځ لاړلو. نو دا ډیره ضروري خبره ده چې څنګه ته ژوند کې دی شي. مخکې تاسو ویل چې طالبانو نظام اوس داسې د طالبانو نظام طالبانو لخوا طالبانو ته، نو دا اوس چې تاسو ویل چې دا کوم سیاسي جریانونه چې ول یا حرکتونه چې یا هغه سیاسي انګیزه چې د ولس لمنځه راپورته کېدله اوس شاته سوي ده یا اوس هغه ژوندۍ نه ده، دا څنګه ژوند کېدای شي؟ دا د افغانستان خزو ژوندې کړې ده. دا د افغانستان چې کله دا نظام دی مسلط ک نو د افغانستان خزي کوڅو ته راوته لارو ته راوته دا دی بصري اوسم شتا. خو دا د دې د نور ژوندې کولو د پاره قوي کولو د پاره باید چې سړی مخ تراشي، پلاران ورونه خاوندان زامن دا ودرېږي د خپل خويندو سره. دا ډېر آسان کار دی. نو که دا کار وشو زه ډېر زیات خفه شم. تاسو یقین وکړئ یعنی افغانستان خو افغانستان دی. دلته په دې باراني ملکونو کې چې د افغانانو سړو کومه رویه ده هغه ډېره مایوس کوم ده. اصلا ډېر خفه کی داسې نه چې ټول به اسي د محمود غوندې یا نورو تکړه خلکو غوندې خلک به پکې وي، خو یو نیم چې کوم زیاتره خلک دی هغه پروان نه لکه چې په افغانستان کې د خزو سره روان دي. نو دا شعور راتل، دا بیداری راتل. او زه بیا ډیر په دې خفه شم چې یو سړی دلته کې په انګلند کې یا په استرالیا کې یا په کینیډا کې ژوند کوي، د سړی دی او د ویني په دې نظام کې د خوشاله دی، د خپل لورزي سکول ته د خززي مارکیټ ته او د چې کوم دی په افغانستان کې داسې نظام مسلط کړی شوی دی چې پاګه کې خزي د ټولو بنیادی انسان حقوقو نه محروم دي او د پاګه باندې خاموش دی. زما په خیال دا یو ډیر لوی زیاتې دی. اټس ا کرایم. نو دا بدلون خزو راويسته دي. ګینه په دې تیرو 4-5 کالو کې یو پر امن تحریک د خزو د غاړې نه راپورته شوی دی او دا خبره ډیره ضروری ده. دا زه درته کول واړم چې دا مبارزه چې کوم د افغانستان خزي کوي دا ګوره د افغانستان د پوره محدود مبارزه ادا. نن د افغانستان خزي د نړۍ د ټولو خزو د لپاره مبارزه کوي. د جندر اپارټایډ چې دا د انسانيت خلاف جرم وګرځول شي. دا تحریک چې کوم دی دا کنن په افغانستان کې دا اومن علی شو نو دا به سبا په افریقا کې دا بیا په د ملک د نړۍ په هر ګوټ کې به
دغه نظام چې کوم دی چې کوم ځای کې هم څوک د دې د مسلط کولو کوشش کوي نو دا به مثالي نو باید چې د نړۍ ټولې ښځې او سړي او د مهذبې نړۍ خلک د افغانانو ښځو سره ودرېږي. ډیره مننه. مېرمن زین ځینې نیوکې کوي چې ځینې بنسټونه د افغان ښځو له نوم او وضعیت څخه د تمویل او شخصي شهرت لپاره کار اخلي. تاسو له دوی سره څومره هم نظر یاستئ یا هم هر نظر لري مهرباني؟ لازم ما تاسو مېرمن زهینه مننه مسکا جانې دا خو بالکل یو طبیعي خبر ده چې په دغه شرایطو کې خلک پیدا کیږي چې خپل شخصي منافع لپاره د ښځو د نوم د ښځو د تعلیم په ایس د دوی د پرابلمونو یو څو استفاده کیږي. خو په دغه لحظه کې چې موږ د دې ظرفیت نه لرو چې دا مستند سازي کو، زه فکر کوم چې نوم اخیستل به لازم نه وي. خو د دې خبر منل خامخا ضروری ده چې په دغه 50 کالو کې چې د فساد او د اداري فساد او اخلاقی فساد هغه ډیر زیاتو لیول ډیر زیاتو دا وخت چې افغانان مهاجر کیږي دا معلومدار بهرني ممالک ته هم د راځي هم دوی سره. نن ورځ د خپل د افغانستان خلک دومره ظرفیت غږ یا دومره توانایی نه لري چې د بین المللي مؤسسو سره اړیکې ونیسي او دوی مستقیما وکړي چې خپل ځان ته سرویسونه یا خپل ځان ته دغه فندونه مهیا کی او غو استفاده وکي. معلومدار د خلک سره افغانستان یو مشخص یا یو باوري ادرس د خزو لپاره شتون لري د خپل د دې دغه ادعا نه ثابتوي. بالکل ثابتوي خو تاسو موږ باید دې ته هم متوجي اوسو چې د افغانستان په ټولنه کې پیش له طالبانو نه هم فرق ډیر زیات له ایدئولوژي له نظر قومي مذهبي له نظر فرقونه ډیر زیات دي او خلک مختلف حزبونه مختلف شخصیتونه ځان ته اولویتونه لري مقدمې لري چې هغه باندې غواړي توجه وکړي. د افغانستان د یو قوي حکومت عدم د یو قوي حکومت د افغانان چې په بهر کې د دوی ته ډیره مشکل زیات جوړه کړې ده چې یو بل سره متحد شي. موږ افغانان چې ډیر وخت دلته اوسېږو له 10 کالو نه له 20 کالو نه مخکې دا کوشش کوو چې افغانان دلته متحد کو نه تنها چې د دې چارو ته فوکس وکړو بلکې هغه چارې چې د افغانستان په اړه دي هغه ور باندې بحث وکړو. خو ډیر زیات مشکل ده چې دغه کار وسی د لپاره چې خپل د غربي اورګنایزیشنونه دي منابع دي دوی خپل نه غواړي چې دا کار وسی. دغه برستې چې کیږي مثلا دا په ډیرو مختلفو ډپارټمنټونو په مختلفو ګروپونو باندې ویشل کیږي او دا د دې مخه نیسي چې یو واحد او قوي منبع یا سازمان جوړ شي چې هغه وکړي چې افغانان ټول سره راټول کی او ټول هغه مسایل چې موږ ته ډیر مهمه دي هغه باندې بحث وکړو یا د حل لارې وباسو یا اصلا دا کمپاینونه چې ورور باندې خبرې وکړي دا کمپاینونه کامیابی ته ورسو. ډیر مننه سلام سي. الکوزي موږ تاسو یو ډیر لوی مهرباني الکوزي صاحب راځم تاسو ته د جنسيتي اپارټاید کمپاین کې د افغان خزینه فعالانو ونډه څومره اغیزمنه ده؟ یا خو په دغه کوم اصطلاح چې تاسو سمجن د اپارټاید زمونږ دغه انګلیسي کلمه ده زمونږ خپل افغانان عام په دې نه پیږي په معنی صحیح نه پیږي نو د دې وجنه
په عمومي توګه د دې مسایلو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره د نور محرومیتونه چې ورته دوی توجه شوي دي د دې لپاره دوی کمپاین کوي او هغه څوک چې په دې موضوع باندې آګاه دي کېدای شي د کمپاین کې برخه اخیستي خو او هیله همدا ده چې دا کمپاین بریالی سي او بالاخره ومنل سي تر اوسه پورې خو دا کلمه چې د جندر اپارټای کوم قانوني هغه نه لري موږ ویلی شي چې جندر پرسیکیوشن یا د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یا مثال دوی سره د ظلم زیاتي دغه مسایل مستند شي او د هغه که د ملګرو ملتونو لخوا دي که هغه د عام لخوا دي که د رسنیو لخوا دي او دا په خپله یو انساني جرم ده او دا کولی شي د بشر د حقوقو د جرم په حساب باندې شمار شي او بالاخره د حاکم سره د دوی خلاف ثبت شي یا د دوی قانون وجود ولري او آینده کې داسې یو نړیواله قوي محکمه وجود ولري نو دوی نه پوښتنه وشي. زه بیرته خپلو خبرو ته یو ځل بیا راځم چې یو دې ته اشاره کوم چې دغه کمپاینونه کوي چې هغه د زده کړو په برخه کې دي که نور مسایل دي څومره چې زما باور ده فکر کوم چې خویندو سره ورونه اوږه په اوږه ولاړ دي او په ډېرو مسایلو کې دوی ښکیل دي خو ډېر غټه ستونزه دا ده چې په افغانستان کې داسې یو نظام راغلی چې هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر سخت پابندي لګولې ده یعنې د مدني فعالیتونو سیاسي فعالیتونو د هر ډول فعالیتونو مخه نیول کېږي که یو طرف نه ټوپک وي او بل طرف نه یو بې وسلې انسان وي نو هغه نشي کولی چې د خپل سر د خطر دپاره ډېر مشکلات واخلي نو د دې لپاره هغه ډېره تمه هغه بهرمېشتو افغانانو نه کېږي چې دوی خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته یې ورسوي او هم یو انسجام رامنځته کړي په همدغه سلسله موږ د ملي محور د یو سیاسي ګوند په حیث باندې موږ د ملي مرکې پروسه مخته کړې ده تر اوسه پورې 14 کمپاینونه کنفرانسونه هم کړي او تر اوسه پورې داسې یو کنفرانس زموږ نه دی شوی چې په دې کې موږ د میرمنو د حقوقو موضوع نه مطرح کړي د نجونو د زده کړې موضوع نه مطرح کړي نو دا به بې انصافي وي که موږ ووایو چې په دې کې ورونه شاته پاتې شوي دي یا دې کې برخه نه اخلي نو زه فکر کوم چې یو ټولنه هغه وخت ته ځي چې سړیانو په دې برخه کې څه کار کړی دی تاسو چې بې انصافي به وي که ووایو چې دوی په دې برخه کې کار نه دی کړی تاسو ووایئ چې نارینهو یا سړیانو څه کړي دي په دې برخه کې خو تاسو مې د ملي مرکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې موږ 14 کنفرانس نیولي البته دا یوازې د نجونو د زده کړو یا د نجونو د مرمنو د حقوقو باره کې نه ده خو دا یو کنفرانس هم نه دی شوی چې دغه موضوعات مهم موضوعات نه هم رسنیو سره دا مطرح شوي او هم نړیوال سره دا مسایل مطرح شوي نو دغه ملي مرکه د ملي محور لخوا نه په لاره چول شوې ده او دې کې خویندې ورونه اوږه په اوږه سره روان دي د دې نه علاوه د نجونو د زده کړو د کمپاین د څو کاله نه روان ده په دې کې هم د ملي محور مشر ډاکټر خوشحال روحي په راس کې ده او د نورو نهادونو نم پکې دوستان شته او تر دې پورې چې څو ځله یو جرګې ولګلې د عاجز نظام حاکمان سره کېناستل خبرې وکړې وی ته ویلې چې دا د دې هغه نه لاس واخلي د پالیسۍ نه لاس واخلي او بالاخره د افغان مېرمنو حقوق ورکړي یعنې دغه کوم ماتو ګوټ څه چې روان دي او کېږي زه فکر کوم چې دې کې د ورونو ورسره پوره اوږه ملاتړ شته او زه فکر کوم چې په یو څوک به چې یا د محافظه کاري وجه نه یا د حاکم نظام د ویرې له وجه نه به ځینې مسایلو کې واضح خپل دریځ نه ښکاره کوي خو په غوڅ اکثریت سره د کلیوال افغان ورور نه راوخله د خارج او بهرمېشت افغانه پورې د نجونو د زده کړو او د نجونو د حقوقو طرفدار ده او ملاتړې ده کوم شی چې وجود نه لري هغه سیاسي فکر نه کوي که چیرې د افغانستان دننه هر نارینه اوس تاسو یادونه ورته وکړه چې حتی په لر پرتو سیمو کې هم دوی غواړي چې ښځې زده کړې وکړي فکر نه کوي که چیرې جدي دوی غوښتلی چې د دوی نجونې زده کړې وکړي یا د مېرمنو د زده کړو یا د کار یا د نورو شرعي ازادیو په هکله دوی اندېښنه لرلی اوس به د افغان ښځو وضعیت داسې نه وای 15 کاله تېر شول خو کوم مثبت بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه دی راغلی
منم په هغه کچه چې تمه کېږي په دې کچه نه ده او د دې وجه هم دا ده چې سیاسي شعور او ویښتابن وجود نه لري. که چېرته دا شی وجود لرلی دوی په دې پوهېدلی چې دا څومره تاوان لري زموږ ټولنې ته، زموږ آینده نسل لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره دا څومره یو تواني تګلاره ده چې د دښمن لخوا نه تبن به حتما په لاره چل شوي چې داسې ایجنډا مخ ته بیایي. نو هغسې تمه کېږي نه کېږي، خو تاسو باید موږ تاسو باید عملي اوسو. که یو طرف نه څوک په سیاسي فعالیت باندې زنداني کېږي، ځورول کېږي، حتی ژوند په خطر سره مخامخېږي، نو دا د یو څوک چې فامیل لري، ژوند لري، اولاد لري، هغه به څنګه وکولی شي چې د ټوپک سره په تش لاس مبارزه وکوي؟ خو دا یو اوږدمهالې پروسې ته ضرورت لري. دا سیاسي ویښتابه تاسو څو دفعې یادونه وکړله، دغه سیاسي ویښتابه څنګه د خلکو منځ کې رامنځته کېدلی شي؟ دا په لومړي کې باید داسې د خپل ذهنیت او مایند سیټ کې موږ بدلون راولو چې موږ باید خونړي انقلابونه ونه غواړو. ولو که زموږ په ډېر قیمت او تمام شي. مخکې یوسفزي صاحب یادونه وکړله چې تر څو د دوی نظام نه ړنګ شوی، که چېرته دغه بد نظام هم ړنګ شي دا به په رضا خو نه کېږي چې مثال موږ دوی ته وایي چې تاسو خیر د لرې شئ، موږ به لږ نور سم خلک مخ ته کړو چې هغه به لږ عدالت او هغه راولي، د ټولو خلکو حقوق به ورکړي. یعنې د دې لپاره به دوامداره مبارزه کېږي، ویښتابه به رامنځته کېږي، نړیوالو سره به یو مشترکه ژبه پیدا کېږي تر څو پورې چې د بدلون لپاره ذهنیتونه جوړ شي. دغه ځوان نسل چې د دې په ذهن باندې کار کول کې د راتلونکي نسل لپاره داسې کار کول دي چې دوی دې ته آماده اوسي چې داسې ظلم جبر ونه مني. نو دې لپاره موږ باید لږ حوصله ولرو او اوږدمهاله تګلارې او پالیسیانې ولرو. دغه لپاره قرباني باید ورکړو، هر افغان باید ورکړي. یعنی ډیر دوستان د مدني مسایلو راپورته کیږي، که چېرته یو غونډې ته راغواړي یو په دې مسله کې د شرکت ګډون ورته کوي، وایي وروره زه یا خورې زه په سیاسي مسایلو کې نه غواړم چې راګډ شم. وروره خورې که چېرته دا سیاسي استحکام مختابه او دا شین رامنځته نه شي، یو حقوق دې هم نه شي کولی چې خوندي وساتل شي. نو ډېره مهمه دا ده چې دغه شعور موږ په خصوصا خلکو کې رامنځته کړو. یوسفزی صاحب، که چیرې جنسیتي اپارټاید د جرم په توګه وپېژندل شي، دا به د طالب چارواکو لپاره څه عواقب ولري؟ حالکې خو به د دې څه خاص اثر نه وي، ځکه چې لکه د دې نه علاوه هم انټرنیشنل کرمینل کورټ چې کوم دی هغه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورسره د یو بل عبدالحق حقانی غالبا داغي د نیو اډر ورکړی دی. داسې د جندر اپارټاید که دا ومنل شي او دا د انټرنیشنل قانون برخه شي، نو داغي به مثبت اثرات دا وي. لومبۍ خبره خو به دا شي چې دا به یو مورل یعنی یو اخلاقی، سیاسی او لیګل فریم ورک ورکي د دغه نظام خلاف. دویم کار به دا وشي چې دا به په دغه چې کوم جابر حکمران دی او چا چې د جندر اپارټاید نظام مسلط کړی دی، دغه اکاونټیبلیټي به زیات شي. خلک به تپوس کوي چې دا چې کوم نظام تاسو قائم کړی دی دا اوس صرف د انساني حقوقو خلاف ورزي نه بلکې دا یو انټرنیشنل کرایم دی. نو د دې ډېر زیات اهمیت دی. دریم به دا وشي چې د نړۍ بعضي ملکونه چې هغه غلي کیږي او غواړي چې د طالب رژیم تسلیم کړي، د هغې دپاره به دا ډېر لوی خنډ وي. هغه به بیا داسې په اسانه به ونه کړی شي چې هغه د جندر اپارټاید یو نظام چې دی هغه تسلیم کړي. نو دا یو څو غټې خبرې دي چې دغه نظام به ډېره لویه حوصله شکني وشي زما په ان باندې. نو دا یو ډېره لویه خبره ده. او که تاسو لکه وګورئ چې کله اپارټاید د انسانیت خلاف جرم وګرځولی شو، نو د هغې نه پس هم په ساوت افریقا کې ډېر لوی بدلون راغی. نو زموږ هیله دا ده چې د دې سره چې دا کله دا کار تسلیم کړی شي او ډېر ملکونه د دې مرسته هم کوي او ساوت افریقا پکې ډېر یو امپورټنټ ملک دی، نو دې سره به دا هم وشي چې د طالبانو د رژیم خلاف سینکشنز هم لګېدی شي. دا به هم د دې برخه وي. نو د دې سره تړلې داسې خبرې دي چې هغه به دغه نظام د دغه قوانینو د هغې د چې څه هغې مسلط کړي دي په خلکو باندې، د هغې د حوصله شکنۍ دپاره او د هغې د ماتولو دپاره به دا یو لار وي. زه یو خبره تاسو یو
ماته یو سکند راکې ډېر ضروری خبره چونکې دا نن موضوع چې دا د ښځو مبارزینو په حواله ده د هغې د جدوجهد او د هغې د مبارزې په حواله باندې ده. زه یو څیز ګورم او څوک دې بې معنه خفه کېږي نه، زه د افغانستان د ښځو تحریکونو ته زما ډېر لوی احترام دی او زه یو ملګری او د هغې سپورټر یم. زه او زموږ تنظیم دواړه یو څیز چې هغه بدلون پکار دی هغه دا دی لکه وختي تاسو په دې موضوع باندې خبره وکړه چې د افغانانو ښځو دا چې کومې مختلفې مبارزې دي او په مختلف ملکونو کې دي او د هغې خپل تنظیمونه دي، باید چې دوی یو داسې تنظیم جوړ کړي د نړۍ په سطحه باندې چې په هغې کې پښتنې ښځې هم وي مبارزینې، ازبکې هم وي، تاجکې هم وي، هزاره هم وي، ټولې پکې وي، څه قامونه مانه هېر شوي چې هغه د افغانستان د ښځو نماینده جماعت وي او دغه جماعت بیا دا د جنډر اپارټایډ کمپین دی که نور شیان دي چې هغې کله یو د مؤثر پلیټ فارم د ټول افغانستان نمایندګي کوي نو یقینا چې د هغې اثر به ډېر زیات وي. کله کله سړی دا خبرې پکې راشي چې یاره په نسلي بنیاد باندې یا په مسلکي بنیاد باندې د دغه مبارزینو ترمنځ په وړو وړو خبرو باندې اختلافات ډېر لوی تاوان ورکوي او فی الحال په دې وخت کې د افغانستان د ښځو مشترکه دشمن هغه دغه نظام دی. د طالب نه یادوم، طالب ته د خدای سمنهر وخی او د جنډر اپارټایډ دا نظام دی نو د دغه نظام خلاف یو کېدل ډېر ضروري دی او چې کله دغه نظام چې دی دا په دې کې بدلون راشي دا یو انساني افغاني نظام شي یو فطري نو بیا به د افغانستان د مبارزې ښځې دا چې ځي واپس کابل ته نو څوک د سیاست کوي یا څوک د صحافت کوي چې ټولو ته لارې پرانیستل شي. ډیره مننه. دا چې په سویلي افریقا کې نژادي تبعیض وو په افغانستان کې جنسیتي تبعیض دی د میرمنو پر وړاندې او میرمنې چې په افغانستان کې نیمه برخه د یو هیواد تشکیلوي. میرمن ذهین ځینې کسان اندېښنه لري چې د جنسیتي اپارټایډ یا جنسیتي تبعیض اصطلاح به د افغانستان د لا زیاتې نړیوالې انزوا سبب شي. تاسو څه وایاست په دې اړه؟ تاسو وایي دا خلک څه دا خبر کوي دوی دلیل په دې چی ده دلیل چی ده چې دوی وایي چې د افغانستان د انزوا ډېرېدو په سبب کیږي؟ شاید دلیل دا وي چې 15 کاله شول دا چې د ښځو مبارزه روانه ده، ښځې په افغانستان کې مثلا له هر حق نه شاته دي، محرومې دي، خو نړیواله ټولنه چوپ ده او هومره ملاتړ چې باید د افغان نجونو یا د افغان میرمنو لپاره شوی وي هغه تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی. شاید دا غټ دلیل وي. ګورئ موږ کولی شو چې په دې خبرو باندې 2 ورځې بحث وکړو، خو حقیقت دا ده چې جندر اپارټایډ یو نوې پدیده نه ده په افغانستان کې. د طالبانو حکومت دای سیستماتیک دای رسمي که او دا مسله هغه څه ما ویلې یو سیاسي مسله ده. ممکن طالبانو له راتګ نه مخکې دا پلان سوي شی وي، ممکن د دوی د بیرته کولو لپاره یو فوت یو وسیله وي چې غرب نړۍ هغه ځان ته ساتلی، دا یو کارت وي، ویننګ کارت وي چې دوی ځان ته ساتلی ده. خو موږ افغانان وخت چې په دې باندې بحث کوو راځئ چې د کلیشو نه اخوسو، راځئ چې هغه حقیقت باندې پوه سو. د ښځو جندر اپارټایډ چی ته وایي؟ د ښځو ویستل له ټول اجتماعي، سیاسي او فرهنګي ساحو نه. تاسې کوم عصر په یاد ده چې ښځې په واقعي ډول د فرهنګي، سیاسي او اجتماعي ټولنو کې فعالې اوسېږي؟ که وی هم ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت تمام دی میرمن ذهین، ډېره مننه. له تاسو ټولو ډېره مننه دا چې په خپرونه کې راسره مېلمانه وئ. کور مو ودان.
قدرمنو لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې د مو سپړنه لما سره ولیدله د نورو پروګرامونو خبرونو لپاره زموږ چینل وګورئ او همدارنګه د خبرونو لپاره زموږ ویب سټ ته سر ورښکاره کړئ او ځان له تازه خبرونو په خبر کړئ. الله مو مل شه.